په خدای قسم چې دغه خدای چې ستا زړه د کور په کار دی، دغه خدای چې تا ته د دنه سیوا په بل چا مینتوب نه دی په کار، په خدای قسم چې دغه خدای په دې دنیا کې دې بندگانو ته خپل ځان ښودلی دی. منئ دا په دې دنیا کې دغه خدای دې بندگانو ته ځان ښودلی دی. د امام ابو حنیفه بیان با اختر نه پس بیا شروع کی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کم سلزله خدای په خوب کې لیدلی دی، یو کم سلزله. مولانا نصیر الدین غرغشتوی په ژوند خدای ته پیش شوی دی او ورته وی چې او نصیر الدین دا په توحید کې رسالت تا لیکلې ده؟ وی چې یا الله ما لیکلې. وی زه تا چې زما په توحید کې رساله لیکلې ده ما درته ارڅ معاف کړه. په دې دنیا دا اوس زمونږ د لیدو خبرې دي او زمونږ د اورېدو خبرې. نو زما عرض داو چې عاشق ورته وی چې دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. رکھ دی تصور وی د تصویر سے حاجت اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. اوس خو معامله برعکس ده، د بت پرستی او د فوټوګرافرۍ زمانه ده. ټول ملک بت پرستی، ټول ملک تبا غرق دی. کم ملک ته چې زمونږ پرایم منسټر رواني دا غزه د ډسټریکټ کونسل چیرمنان په اخبار کې لو اشتهار ورکی، نو خپل فوټو ور سره ورکی چې زه د باګړو دوست دایمه او دار روانه د زبې استقبال کو. خوشحالیږي چې زما خزي سره فوټو راشي. عزیزانو واوره او په کولاو غوګونو مرګ مونږ ټولو د پاره مقدر دی، مونږ بمړ کی. کم خدای چې د شپې په 12 بجې په ایران کې ټول ایران تبا کولیش، په یو منټ کې 1.5 لک خلق د ملبو لاندې راوست، 1.5 لک خلق، او په 1 منټ کې 2 لک خلق زخمیان په هسپتالونو کې ترننه پورې د ملبې لاندې لاشونه روزي لګیا دي. هغه ایران چې دنیا ته به چیلنج کولو، امریکا غوندې به چیلنج کولو چې ما سره ډغره وایي، نن هغه ایران باندې داسې حالت راغو چې امریکای ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم. هغه عراق چې ایران ور سره ډغره واله، هغه عراق ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم. دی ویل نور څه مرا کوي، خالی بلډوزر راولېږي، د مړو د لاسه تبا شو چې دا مړی کندې وکنو دا مړی وروغورځو. ترننه پورې د ایران مړی لا خخ نه دي، په امبارونو په سرکونو پراته دي. نو کم خدای چې په 1 منټ کې د ایران دا حال کولی شي، دا غ ایران سرحد تا سره لګېدلی دی په کوټه باندې، نو هغه خدای هغه رګونه دلتم راخکې شي او ستا پېښور او لاهور او کراچۍ او کوټم زیر و زبر کولی شي. نن ستا د پاکستان عیاشي انتها ته ورسېده. تھرو آؤٹ ټول ملک د خدای نه باغی دی، ټول ملک. باغیتوب څه ته وایي؟ باغیتوب دې ته نه وایي چې سړی ټوپونه وایي، باغیتوب دې ته وایي چې ښځې بربنډې ګرځي ټوله ورځ، لوڼی بربنډې ګرځي، فحش فلمونه شپه ورځ ګوري، شراب زنا کوي، په غلا صرفه نه کوي، په رشوت صرفه نه کوي. انسانی درد دې پړه کې نه چې هسپتال ته ورشي د سپي عمره نظر درته نه کوي. دا د خدای نه ټول د بغاوت اسباب دي. نو ټول ملک د خدای نه باغی دی. که دفتر ولا ورشي ټول دفتر خدای نه باغی دی. تا ته په دې نظر نه ګوري چې دا محتاج راغلی دی، د احتیاج لري کول پکار دی. په دې نظر تا ته نه ګوري. بابو صاحب لکه ورشي، بابو صاحب سلام علیکم لاندې داسې ګوري، ته چل دی صاحب میټینګ کې دی، دال تبار کوي داسې که نه. دا بابوان افسر لچلا بو خدای دې د هغې بلا نه ساته. اسپتال لکه ورلی
سره سترګ او دولت ته نو مریض بدی د سپی په شان پروت د سپی په شان کوم وینو کې چې اکسیډنټ شوی هغه ویني په 3 ورځې پسم ګوره په پرتی وي. نو زما عزیزانو وزیرانو لکورلې وزیرانو لا آموزگار ندی صاحب په میټینګ کې د زکدايات آباد بنگلې شروع کړې دي آباد بنگلې شروع کړې دي جدا چاویلی دے چاویلی ما تا پتا دا پسترگوی در تو خیم چاویلی ستوی نو زما عزیزانو عرض داو چه انسانی درد و همدردی دا مونگ نو تا نو ترو او ټول ملک د خدای نه باغی دے چه باغی دے نو د گڑچ انتظار کوئی چار کله یو گڑچ خدای دل در کرو اوس ما خو خپل ندی کتلی او خلق راتوی چې دی ټي وي باندې داغي فوټوان راځي دا خزه دادا چل کوي هاي 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 دغه څه بستاسو خزم کوي هاي 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 تماشې بد ځانو نو دی وجنه په قربانو نخلاصيږي ګډانم واغستو کمه خو کې واغست خبره د دیانت او د ایمان ده او خبره د انساني همدردی ده او د انساني درد ده نن د ملک نه انساني درد وته ده نو الله دې امان راکي او خدای دې رحم کوي او خدای دې ملک کې په صحیح مانو کې دین پیدا کی کینی دا بتا دا بغیر ک ایران غوندې سره دا عمل خدای کولای شي نو دا عمل خدای کروس غوندې سره دا عمل خدای کولای شي ک چین غوندې سره دا عمل خدای کولای شي ک امریکای غوندې کې زلزلې خدای راولي او زرګونه په تبا کولای شي نو پاکستان باندې مراوسته شي نو خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي په صحیح مانو کې دین خپل پیشہ وګرځوي انسانی درد پړ کې پیدا کوي انسانی درد نو عزیزانو عرض داو چې قربانای خبره خو کافی پاتې شوې قربانی به کوي د خاریو خلق د اختر نه مانځنه رس میخه غوي او وغیرہ کې او قسم شریکې دی شي شپغم کې دی شي سلورم کې دی شي دوم کې دی شي جو طاق پکې خبري نشتا و نه کم او یو دوا درې سلور پنځه شپږ دا ټول پکې کې دی ګډوري کې دویم سړی شریکې دی نشي یو به چيله وغیرہ دې کې یو کس د اختر مانځنه رسته به قرباني کوي که د اختر مانځنه مخ کې چاو کړه نو قرباني نه کی دویم ادا چې د قربانۍ سرمنی چي دي د پارا شرط دا دی چې مسكين تبه ورکه کدا سرمن دی قصاب لا د ګډوري دالالولو په وس کې ورکړه نو دا قرباني بدیم نه سرمن به په وس کې نه وای غریب لبه ورکه عام طور امامان چي دي دا غریب زکریا علیہ السلام پس قوم راغه ویلې وجنو دي نو زکریا علیہ السلام منډه کړه چې منډه کړه نو یو ونی لورغه او د ونی نه پناه وغوښته نو دا ونی دا تنه چې دا ورته سیریشوا او دې دنه نه استو بیا یو ځای شو نو دا قوم چې ورپسې نو دوی پاونی اره کې خو چې اره په کې خو نو زکریا علیہ السلام ته په ونه کې دنه خدای پاک وي چې زما په موجودګۍ کې تا څنګه د ونه نه پناه وغوښت پناه ورکون کې خو زېما نو زما موجودګۍ کې تا د ونه نه پناه وغوښته کدی غاګو کو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسم نو اره پکې خو د ونه تنه جوړه بلا زکریا علیہ السلام په منځ کې په دوزه په دغه ورځ باندې بنی اسرائیل او یا پیغمبران قتل کړي عزیزانو کله کله دسی وش یوسف علیہ السلام زلیخی په جیل کې اچول چې په جیل کې اچول او جیل کې یوسف علیہ السلام سره دا علم او چې د خوبونو تعبیر به ول ډیر خورتلو نو د یو سړی خوب ولیدو چې زما په سر باندې روټای ز اچوما او مارغان تختی بل سړی خوب ولیدو چې زه د شرابو ګلاسونه تیاروم او بادشاہ ته پیش کوم نو یوسف علیہ السلام نه دا تعبیر پختنه وکړه یوسف علیہ السلام هغه د سر روټای چولو والا ته وی چې تب سبا پانسی کی سبا له دا غاډ روشو هغه پانسی شو اب شرابو ګلاسونو پیش کول والا ته وی چې ستاد خوب تعبیر داده چې تب سبا رهاشي آزاد بشي او د بادشاہ سره بم په دې ډیوټای کې ولګ خو یو مهرباني وکا چې څو وخت کې بادشاہ سره په ډیوټای کې ولګي
نو لک زما شپارس ورته وکړه چې داسې په جیل کې یو یوسف نامه ده کاغه د جیل نه بری کړو نو خبري لک زما شپارس ورته الله پاک ویلی یوسف علی السلام ته چې ښا زلیخی په وو کوټو کې گیر کړي وي په وو کوټو کې او درته وی چې څنګه چل کې نو پاغه وخت کې چې اسمان ته وکته او زما امداد دی وغوښته نو د وو واړو کوټو کلفونه می مات کړو دروازې می درته لری کړې او ته می تخلاص اوس په یو کوټه کې ګیری نو دی قیدی ته دی ویل چې زما شپارس بادشاہ ته وکا خدا نه بوزي اوس نو سباله ورپسې آرډر یوسف علی السلام پسې راغی جیل ته چې ستا قید چې دی هغه 12 کاله شو تاسو خیال را نو عرض می داو چې د مقربینو دومره غوندې ادا چې دا هغه الله نه برداشت کوي دومره چې ستاره کې بغیر زمانه بل څوک راغو ولی لکه دی بل څوک ولی راغو یم خو زه چې دار چاپړه کې به مولانا روم وای کنه وای بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرو کہ درون خانه تو دیگر چیکاردار بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکاردار بخدای قسم سینہ میں اوشلوا زړه میں بار راو باسا بیا میں زړه سیره کا دننه د زړه نقطه چې د پاغه کې وګورا اے الله زما زړه خوستا کور دی نو ستا کور کې د بلچا سکار دی چې ورته دننه راش وګورا یو عقلی مثال ویم چې تاسو په خپوي تاسو ټولو خزي خوکټ چا چې خزه کړي لا سوچت کوي اے لا سوچت کی تاسو نه کړ او سر رومال والا تا واده نه کړي دی پکې د څه وکړي چې یوم کړي دا یو دونه خو خزم کړي دي کنه یو پکې د څه کوي خدای دې خوار نه کپ دا یو په دې ملک ساتلم د خدای قهر شکر وباسي چې یوم دا یوم انبر سره می خساتل دي یو سړی ته مې ویل کا خزه دې یو د کدو دي ویل دې یو نه پور کې پروتیم تیلا دوا کېراته خزم کړي دا نو خزه ستا خزه دا ستا خزه استا خزه دا او ته داغه خا کته کور تراله او د خزه سره د پردې سړی ناستو نو برداشت به کی ټول وای برداشت به کی او کدا خزه د کور تراره او تا سره پردې خزه ناستا وا نو ستا خزه به برداشت کی پټکی بدر نو تختی کنه تاسو خیال راغی ستا خزه ستا کور ته پکې پردې سړی نشه برداشت کوله نو ستا زړه دا خدای جوړ کړی دی د پاره دی چې دا به زما کوري په دې کې به زیم بل څوک به پکې نه نو چې تا په دې زړه کې بل څوک نه نه استنو خدای به برداشت کی نو مولانا روم وای بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکاردار ستا په کور کې اے الله د بل چا سکار دی چې دنه نراشي یو عاشق ته چاوي چې دا ستا د یار تصویر دی وای هغه ورته زما د یار تصویر فوټو دی وی چاو هغه ورته وای چې زه د یار فوټو نه علم زه د یار فوټو نه علم ولی ویل دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی فوٹوان ز سکو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار په خدای قسم زه د زړه په شیشه کې د یار تصویر ګرځوم کله مې چړو شي जब जरा गर्दन झुकाई देख ली चिल्लक सर्किट के मसवे गोरम पड़े